سلامونه. لومړنی کار په مهاجرت کې څه دی؟ چې کله تاسو یو هېواد ته ځئ لکه امریکا او امریکایي هېوادونه، اروپایي هېوادونه او استرالیا او دې هېوادو ته چې کله ځئ، په ابتدا کې تاسو تر ټولو مخکې باید تاسو د هغه هېواد د مهاجرت قوانین زده کړئ چې مهاجر په دغه هېواد کې کوم حقوق ولري. د مثال په ډول باندې ډېر هېوادونو کې د مهاجرینو دپاره د کار اجازه نشته، ځکه چې هغوی ته معاش ورکول کېږي تر څو تر یو کاله دوه کاله پورې دوی هلته درس وایي، ژبه زده کړي، قوانین زده کړي او نوي تکنیکونه د دغه هېواد زده کړي تر څو وکولی سي د دوی په مارکېټ کې ځان ته کار پیدا کړي. نو چې کله هم تاسو ځئ یو هېواد ته یو کار شروع کوئ، په هغه مهاجرت شروع کوئ، ستاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو باید د هغه هېواد مهاجرت قوانین ټوله زده کړئ. د هر هېواد مهاجرتي قوانین په پښتو ژبه، په دري ژبه، په فارسي ژبه، په هر ژبې باندې چې تاسو وغواړئ هغه شته. هماغه د هغه هېواد مهاجرت قوانین په ګوګل کې ولټوئ او هغه ځان ته ډاونلوډ کړئ، هغه ولولئ چې تر څو تاسو په هغه هېواد کې وکولی سئ یو ښه ژوند ولرئ. بې له قوانینه په دې هېوادو کې ژوند کول ستونزمن کار دی. تاسو د لویو ستونزو سره مخېږئ او الان تر دې خبر رسېږي چې تاسو به ډیپورت